راځئ لومړی را سره دا ویدیو وګورئ. شما را بازی میته و بر شما میگه که بیادر شما با $500 سرمایه گذاری میتونین که در آمازون و در دراپ شیپینگ فعالیت بکنین. دروغ میگن، به خصوص که در افغانستان هستید. شما در افغانستان با $500 که تقریبا 36,000 و 38,000 یا 40,000 افغانی میشه سرمایه گذاری نمیکنین. پس شما فکر بکنین که آیا شما با $500 سرمایه گذاری کرده میتونین که $500 که ارزش $500 در امریکا اونمو چیز است و 500 افغانی در افغانستان اونمو 500 افغانی است. شما فکر کردین که با $500 شما میتونین که بزنس شروع بکنین. نه خیر، اشتباه است، مکمل از بنیاد اشتباه است. د ده خبرې خو مو واورېدې. راځئ اوس زما خبرې واورئ. دې کس ادعا کړې چې تاسو نشئ کولی $500 باندې په امازان کې سرمایه گذاري وکړئ. دا چې امازان زما مسلک دی او په دې برخه کې کلونه تجربه لرم، دا مې خپل مسؤلیت وګڼو چې د دې کس جواب په صحیح ډول باندې ورکړم یا د ده هغه شخصي نظر ور رد کړم. هغه نور موضوعات باندې زه کار نه لرم. دغه دوه ځوانانو په اړه باندې چې خبرې کړې، زه د دې په اړه باندې خبرې کوم چې آیا واقعا موږ نشو کولی په امازان کې د $500 څخه امازان بزنس شروع کړو. زه به دلته اوس تاسو ته په دې ویډیو کې په ثبوت سره ښایم چې تاسې کولی شئ چې 500 ساعته له $300 څخه هم شروع وکړئ. دلته زه تاسو ته ښکاره کوم، تاسې دلته کتلی شئ چې یو امازان سیلر کولی شي چې یعنی زه تاسو ته دا ثبوت کوم چې په امازان یو امازان سیلر کولی شي له $300 څخه هم شروع وکړي. هغه چې په کوم دلیل باندې زه دلته اوس تاسو ته هر څه ښکاره کوم. دلته لومړی راځو، دا پروډکټ دلته تاسې کتلی شئ. دلته دا پروډکټ چې دی تاسې ګورئ په 14 تقریبا 15 پاونډه ما خرڅ کړی. اما دلته تاسې وګورئ په تېره میاشت کې هم تقریبا البته په یو هفته کې یوازې 814 پاونډو خرڅ شوي، تقریبا $1200 کېږي. راځم دلته تاسې دغه سورس پرایس دی وګورئ چې دا ما په څو باندې اخیستی. تقریبا د هر څه سره دغه جنس موږ ته په 2.5 پاونډه تمام دی، دلته 15 پاونډه مو خرڅ کړی. دا یو جنس صحیح شو. راځو دلته دوهم جنس ته راځو. دلته تاسو دا ګورئ، دا بیلټ تاسو ګورئ چې 400 یونټه ما په څو باندې اخیستي؟ 400 یونټه جنسونه تقریبا ما په $480 باندې اخیستي چې دا 90 پی یونټ موږ ته تمام شوی دی. او دلته تاسو دغه فروشات ګورئ چې هر جنس هر بیلټ دلته په 60 پاونډه باندې خرڅوي. دلته تاسو کتلی شئ دا ډېر ښایسته نور آرډرونه هم دي. دلته یوازې څو سمپلونه مې تاسو ته راخیستي. دلته تاسو وګورئ که چې څوک 100 دانې واخلي نو د هغه 100 بیلټو څومره پیسې کېږي؟ 90 پنسه. تقریبا د هر څه سره شیپینګ کاست از ډي ډي پي سره هر څه سره موږ ته تمام شوی. نو دا جنس که 100 دانې موږ واخلو، یو نوی سیلر راځي 100 دانې دغه بیلټونه واخلي په 90 پنسه ورته تمام شي، $2 راځي، تقریبا $1.5 $200 دا شو بل پروډکټ. راځم تاسو دلته بل پروډکټ ښکاره کوم. دلته تاسو دا ګورئ، دا بل پروډکټ دی چې په یو دلته تقریبا په 11 پاونډه اته داسې وختونه هم راغلي چې 18 پاونډه 20 پاونډو پورې هم موږ خرڅ کړی دی، پاونډونو او داسې یورو باندې مو خرڅ کړی. دلته تاسو ګورئ دا جنس موږ دلته اوس 2 دانې آرډر ورته راغلي په 22 پاونډه باندې 2 دانې خرڅ شوي. په داسې حال کې چې دغه جنس په علي بابا کې په 80 پنسه باندې په 80 پنسه باندې موږ ته له هر څه سره تمامیږي. یعنی تقریبا الته په 90 سنټه باندې خرڅیږي چې هغه ډي ډي پي کاست او هر څه سره د دې وزن هم ډېر کم دی. هغه ظلم چې شي تاسو په $1 تمامیږي. که 100 دانې 200 دانې تاسو واخلئ $2 شو، $200 یا $250 دلته هم شروع کېدلی شي. دا په پرایویټ لیبل کې زه تاسو ته خبرې کوم ښه. او بیا راځو دلته زه تاسو ته بل پروډکټ هم ښکاره کوم چې دا شو دا پروډکټ. او د دې ترڅنګ زه تاسو ته غواړم چې دا پروډکټ ښکاره کړم. دا تاسې ګورئ دغه جنس چې دی ماته د هر څه سره تمام شوی، ډي ډي پي له A څخه تر Z پورې له هر څه سره دا جنس ماته تمام شوی په 3.90 پاونډه باندې. تاسو دلته وګورئ په 11 پاونډو باندې موږ څنګه کړی دلته خرڅ کړی. هغه ګټه تاسو په خپله باید تاسې وسنجوئ. بل د تاسو ته وښیم دا د پرایویټ لیبل شو صحیح دی. بل دلته دا هم د پرایویټ لیبل مربوط راځي چې دا ټول هغه دي چې تاسو $300 $400 $500 څخه شروع کولی شئ. که 100 یونټه خریداري کوئ هغه $400 $500 څخه زیات نه وړي، حتی $200 $300 څخه هم زیات نه وړي. بیا د دې ترڅنګ تاسو دلته دا وګورئ چې دا جنس دی دلته موږ ته د هر څه سره په 4.5 پاونډه باندې تمام شوی دا جنس. که نه تاسو لاړ شئ په لوکل مارکیټ، البته په علي بابا او په میډ ان چاینا او نور علي بابا البته په چین کې تاسو وګورئ چې په څو خرڅیږي. دا موږ ته په 4.5 پاونډه باندې تمام دی. دلته تاسو کتلی شئ چې همدغه جنس چې موږ ته په 4.5 پاونډه باندې تمام دی دلته موږ په 14 پاونډه باندې څنګه کړی خرڅ کړی چې په دې هر یو کې تقریبا تر 6 نه تر 8 پاونډو پورې نیټ پرافټ په دې کې پاتې کېږي. هغه نور خو پرېږده. دلته دا جنس شو. دلته دا بل جنس تاسې ګورئ چې دا هم موږ ته په مغه 6 پاونډو نه زیات نه دی تمام شوی له هر څه سره چې په دې کې موږ په 23 پاونډه خرڅوو چې تر 10 پاونډو پورې هم موږ ته ګټه پاتې کېږي. یعنی که 10 دانې زه واخلم، البته 100 دانې زه خریداري کوم، 50 دانې هم تاسې خریداري کولی شئ.
نو په دومره باندې تاسو څنګه کولی شئ خرڅولی شئ. چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي، دلته زه تاسو ته د اربیټراژ پروډکټونه وښیم. دا خو یوازې د پرایویټ لیبل و. دلته زه تاسو ته له واتساپ ته لاړ شم. اکثره موږ چې کله پروډکټونه اخلو هغه لوکل مارکیټ یا لوکل ویب سایټ څخه اربیټراژ کې د هغه کسانو واتساپ نمبرو له طریقه موږ ورسره په اړیکه کېږو. دلته تاسو ګورئ دغه جنس چې دی موږ له دوی څخه دلته تاسو ګورئ د لیکنه او هر څه تاسو ګورئ چې دا جنس موږ په 11 پاونډه له دوی څخه اخیستی. دغه بل چې دی په 8 پاونډه هغلته پیمنټ او هر څه تاسو ته ښکاري چې هلته جمع کړي. زه به اوس تاسو ته مزان کې وښیم چې دا موږ په څو خرڅ کړي. تاسو دلته ګورئ هر جنس دلته په دغه هر جنس کې 15 پاونډه 20 پاونډه ګټه پاتې کېږي. او دا موږ کولی شو 15 یونټه هم خریداري کړو. دلته وګوره 15 مو اخیستي ځینې وختو کې 10 مو هم اخیستي 15 شپېته مو اخیستي 200 مو اخیستي څومره چې ته وغواړې اخیستلی شي. نو زما هدف دلته دا و چې تاسې کولی شئ له 500 300 400 ډالر څخه هم شروع وکړئ. نه پوهېږم چې دغه ځوان په کوم اساس باندې دا خبره کوي. آیا په دې برخه کې تجربه لري؟ آیا په دې برخه کې دوی امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړی؟ کوم فروشات لري؟ زما هدف تاسو ته له دې ویډیو څخه دا دی چې په هر کار کې هیله کوم تاسو په یو موضوع کې په یو بخش کې چې تاسو تجربه نه لرئ، هغه ستاسې فیل نه اوسي، مسلک مو نه اوسي، یو چاته مفتې مشورې مه ورکوئ. د هغې یو ستاسې یوه منفي خبره د ټوکې نه که چې یو چاته تاسو خبره کوئ په هغه باندې ډېر بد تاثیر کوي، په نیو سیلر باندې یا په نیو زده کوونکي باندې. په هره برخه کې چې تاسو یاستئ ستاسو یوه منفي خبره هغه مقابل لوري ته ډېره لویدلی شي، یعنې دغه خپل لاره بدلولی شي. نو هیڅکله له هغه چا څخه تاسو مشوره مه اخلئ چې په هغه برخه کې هیڅ تجربه ونه لري. زه اکثره د نیو سیلرانو ته دا وایم چې هر چا نه چې تاسو په امازان برخه کې تجربه البته مشوره اخلئ د هغې خبره تاسې منئ. لومړی تاسې د هغې ورته ووایئ چې تاسې موږ ته خپل هغه ډیلي فروشات راوښئ، تاسې موږ ته خپل هغه سیلز راوښئ چې تاسو امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړو، ولې بیا پکې پاتې راغلست. نو دا حتما تاسو په یاد باندې ولرئ چې هیڅکله د چا په مسلک باندې مه لګېږئ. په یو برخه کې چې تجربه نه لرئ ځان ورته ماسټر او په دې کې برخه کې متخصص مه جوړوئ. دا زموږ لویه اشتباه ده. نو زما دغه ویډیو د په خاطر نه ول چې د دغه دوه ځوانانو زه دفاع وکړم، بلکې په دې ویډیو نه مې هدف دلته دا و چې په دې کې د یادونه کړې وه چې تاسو 500 ډالرو څخه شروع نه شئ کولی. دلته اکثره ځوانان چې دي زړه ماته کېږي. دا زه تاسو ته وایم ما په خپله په امازان کې له 125 پاونډو څخه شروع کړي. اول فروشات اول جنس چې ما په امازان کې اخیستی خرڅ کړی مې دی د 125 پاونډو څخه ما شروع کړي چې 23 یونټه موږ خریداري کړل. په هغې کې یو تجربه البته خاطرت دا هم کېدلی شي چې هغه جنسونه چې ما کله خریداري کړل 123 دانې جنسونه په 15 یونټه باندې تک مکمل البته 15 پاونډه باندې مکمل 125 پاونډه کېده. نو دا چې کله خریداري کړل یعنې زه 2021 کال و، په هغه وخت کې نه دومره په امازان کې ایکسپرټ څوک و، دومره تکړه څوک نه و، اے آی او چټ جی پي ټي او دا څه هم نه و. نو هغه جنسونه د دې په ځای باندې چې زه واخلم د کارګو یا پوسټ افیس له طریقه ولېږم، هغه کسان چې و هغلته په هغه چا نه چې اخیستي و هغې ته مو ډېرې زیاتې پیسې ورکړي موږ چې تجربه راکمه شي. نو دلته چې دی هغلته مو د پیسې ورکړي 2 ساعته دوی په موټر کې لاړل او دغه جنسونه د امازان ویر هاوس ته تسلیمول. امازان ویر هاوس ورته وایي چې موږ جنس له شخص نه اخلو، تاسو لاړ شئ د پوسټ افیس یا ریال میل یا د یوري له طریقه دغه جنس موږ ته راولېږئ چې هغلته ټریکینګ نمبر او دا څه غواړي. یعنې چې په هغه کې هم 15 پاونډه موږ ته پی یونټ پاتې کېده. زما هدف بیا وایم چې د دې څخه دا دی چې تاسو د هر چا خبرې ته غوږ مه نیسئ. په یو بخش کې له هغه چا څخه مشوره واخلئ چې په هغه کې عملا دخیلي، عملا په هغه کې کار کوي. دا مفت مشورې هر چا ته مه ورکوئ په یو بخش کې چې هر بخش کې ځان متخصص مه جوړوئ. هغه د کنداریانو خبره د قرآن روی درته نسمه، د رسول روی درته نسمه، دا کار مه کوئ. صحیح دی دا څه وایي چې 500 ډالرو باندې دا کار نه شروع کېږي یا امکان نه لري. راوړه دلیل دې راوړه، په کوم ثبوت په کوم دلیل باندې سیلر اکاونټ دې راته وښیه، فروشات دې راته وښیه، له خېټې لګیا یو دا کیسې کوي چې امکان نه لري. داسې مه کوئ. شخصیت ته د احترام لرم خو په کوم څه کې چې تجربه نه لري دا کار اشتباه دی. دلته راشي زموږ اکثره شاګردان دلته تاسو ګورئ دا شاګرد په لکاو ډالر د اوس فروشات لري. دوی چې اول شروع کول ته دا اوس زه به درته دلته لږ ویډیو هم پلی کړم. هغه ما ته تقریبا 80 ډالر راولېږل. هغه خپله د کیم کې پیسې ورکړلې، هفتې په هفتې به 2 هفتو کې زه درته پیسې در ولېږم. نو یو هفته کې 80 پاونډ راته راولېږل، 80 ډالر وبخئ.
هغه زه راغلم مایکروویش ته ته ما هغلته استاد په وخت ما ته نه هغلته درس ویلی و دقیقا او هغلته چې بیا شیرزاد استاد ته ورغلم شرمېدلم ومل چې څه رقم ورته ووایم اوس چې ما دا سره 18 ډالر دي ما سره دومره پیسې شته او دومره پیسې نشته هغه ته مې ورته ویل استاد محترم اول خو به داسې دغه موضوع سره شریکه کړو چې ما سره فقط 18 ډالر دي دغه 50 ډالر چې دي دا به زه په نیکسټ ویک کې درکوم اوس نشته را سره هغه ورته راته ویلې وایي هېڅ مشکل نشته که دغه پیسې دې په کار مې دغه مې تاکې نه یې غواړم وایي ته خالي چې دا دومره وکړه لکه هغه حوصله له لاسه مه ورکوه دلته تاسو وګورئ دوی وایي چې موږ 50 ډالر د کورس نه لرل دا چې کله ما ته راغلو ما خپل پروډکټونه دوی ته بیخي هېڅ پروډکټونه نه خرڅول موږ خپل پروډکټونه ورته ورکړه ورته ویل مې چې تاسو دا خرڅوئ کله چې تاسو ته پکې ګټه پاتې شول خرڅ شول وروسته له هغې څخه موږ ته سورس پرایس راکوئ دا بل شاګرد دی دا بل شاګرد دی همداسې دا بل دا ټول هغه شاګردان دي چې یو سنټ یې هم نه لره پروډکټونه را لیست کول خرڅولې بغیر له دې څخه چې زه پروډکټونه ورته ورکړم همداسې دلته دوی کولی شي تاسو کولی شي په اربیټراج کې په هول البته په پرایویټ لیبل کې تاسو کولی شي دا چې دی له یو نیم سل ډالرو څخه 200 ډالرو څخه 500 ډالرو څخه دا تاسو شروع کولی شي د خلکو خبرو پسې مه ګرځېږئ تاسو ما تاسو ته وویل چې د هغه چا نه په دې برخه کې مشوره واخلئ په هره برخه کې نه تنها امازان کې په کومه برخه کې چې دوی تجربه ولري کومه برخه کې چې تاسو تجربه نه لرئ هېڅکله دغه څه تاسو مه ځئ او ما دا تل ویلي دي چې تاسو همیشه که چیرته تاسو په یو چا باندې نیوکه کوئ نیوکه باید سره له اصلاح وسي نیوکه بغیر له اصلاح څخه تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا چې دی زه څه تاسو ته ووایم چې دا بیکاره خلک دي او نور کار نه لري نو په همدغه طریقه باندې دوی نور تاسو بهتره پوهیږئ لنډه دا چې په هره برخه کې چې تاسو مشوره یا څه له چا نه اخلئ د هغه چا څخه یې واخلئ چې په هماغه برخه کې په هماغه فیلډ کې دوی داخله اوسیږي نو تاسو ته مې دلته وښوده چې دا هر څه امکان لري او د هر چا خبرو پسې هم مه ځئ ما تاسو ته بیا یادونه وکړل چې هغه کسان یوازې تعقیب کوي چې په دې برخه کې کافي تجربه او په هره برخه کې چې تاسو نه یوازې امازان که هغه همداسې ګرافیک ډیزاین او فریلانسر او نور همداسې فزیکي تجارت کې نو په هره برخه کې چې تاسو کله پوښتنې او مشکل او یا مشورو ته ضرورت لرئ له مسلکي کسانو څخه په هغه بخش کې چې په هماغه بخش کې متخصص او ماسټر او دا اوسیږي نو تاسو له هغه څخه مشوره واخلئ انشاءالله مشکل سره به هم نه مخ او په ډېر کم څه باندې به تاسو ډېر څه لاسته راوړئ